ملګرو نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو چې نوی او وایرل ټمپلیټ جوړ کړو. په ټلیګرام چینل کې مې پوسټ کړی و چې آیا نوی ټمپلیټ په اړه ویډیو جوړه کړم. اکثره ملګرو زیاتو ملګرو تقریبا 140 ملګرو ویلي وه چې هو ضرور یې جوړه کړه او تقریبا 9 نفرو ویلي وه چې نه مه یې جوړوه. نو ملګرو راځم نن درته نوی ټمپلیټ په اړه ویډیو جوړوم. نو د ویډیو شروع کول نه مخکې کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل ټی ایچ عمر سکیلز درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي او همدارنګه د بیل آیکن تڼۍ هم درسره کېږئ او دغه ویډیو درسره لایک کړئ. ملګرو اول راشئ دغه ویډیو ګورئ دغه نوی ټمپلیټ په اړه ده. دغه نوی ټمپلیټ تاسو ګورئ. ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم د نوی او ښایسته ټمپلیټ جوړ کړو. نو رابشئ د دې لپاره به خپل انشاټ راخلاص کړئ. چې کله مو انشاټ راخلاص کړئ ملګرو تاسو ته به ملګرو ما په خپل ټلیګرام چینل کې درته ټمپلیټ اچولی. هغه ټمپلیټ تاسو کولی شئ هغه ځینې ډاونلوډ کړئ. همدارنګه زموږ د ټلیګرام چینل لینک به چې دی هغه به په ډسکرپشن کې وي. رابشئ ملګرو په دغه ویډیو باندې به کلیک کړئ. بیا به راشئ دلته په دا نیو باندې به کلیک کړئ. چې کله په نیو باندې کلیک کړئ دلته به او اول هغه دلته زه درته ښیم ملګرو چې کوم هغه راواخلئ. اول به راشئ ملګرو تاسو ته به ما یو ټمپلیټ درکړی چې هغې کې به اکثره د ضرب علامې ملګرو لکه زه اوس دلته تاسو ته ښیم ملګرو دغه ټمپلیټ د ملګرو اول به راشئ همدغه ټمپلیټ به انتخاب کړئ. بیا به راشئ په دغه ټیک مار باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار باندې کلیک کړئ ملګرو دلته به دغه چې دی ملګرو په دغه سایز کې راشئ. تاسو به راشئ اول به دغلته په دغه آپشن باندې به کلیک کړئ. بیا به راشئ په دغه باندې به کلیک کړئ ملګرو. چې کله په دې باندې کلیک کړئ بیا په دغه ټیک مار باندې کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار باندې کلیک کړئ ملګرو بیا به دې خوا راشئ سکرول به کړئ دلته د کراپ ته به هغه ته به راشئ ملګرو. کراپ ته به نه راځئ دغه روټیټ ته به راشئ. چې کله دې ته راغلئ دلته به دغه ووهئ ملګرو دغه آپشن دا به دغسې خپل یوټیوب سایز ته واوړئ. بیا به دغه ټیک مار باندې به کلیک کړئ او دغه به لږ دې خوا داسې غټ غوندې کوئ ملګرو. چې کله مو داسې کړه ملګرو دغه چې دی تقریبا 20 ثانیې دی ملګرو. همدارنګه ملګرو هر ټمپلیټ به 20 ثانیې وي. رابشئ ملګرو تاسو به راشئ په دغه پیپ باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په پیپ باندې ورته کلیک کړئ ملګرو دلته به دوهم دغه ټمپلیټ به وي دغه به راواخلئ ملګرو. چې کله مو دغه راواخیسته دلته به راشئ ملګرو په دغه وایلیوم په دې باندې به کلیک کړئ او د دې اواز به سلو کړئ. بیا به راشئ په دغه بلینډ باندې به کلیک کړئ. چې کله په بلینډ باندې کلیک کړئ دغه لایټین به ووهئ. چې کله لایټین به بیا به ټیک مار علامه ووهئ. بیا به راشئ ملګرو دا به لږ دغسې غټ کړئ او دغلته یې به کېږدئ ملګرو. چې کله مو کېښوده ملګرو اوس راشئ ملګرو دوهم نمبر ټمپلیټ ته بیا په دغه پیپ باندې کلیک کړئ. چې کله په پیپ باندې کلیک کړئ بیا به راشئ دغه دوهم نمبر ټمپلیټ چې کوم دی ملګرو دغه به راواخلئ. دغه نه به هم په همغه طریقه چې دی ملګرو دا به اول سر کې دغسې لږ کټ کړئ ملګرو. چې کله مو کټ کړ دغه نه به هم په همغه شکل باندې ملګرو اواز او بیکګراوند کټ کړئ. چې کله مو اواز کټ کړئ دا به راولئ ملګرو دغه ځای کې به یې کېږدئ. دغه ځای کې به یې لږ غټ کړئ او دغه ځای کې به یې کېږدئ. اوس به راشئ ملګرو د درېیم ټمپلیټ لپاره به بیا په دغه ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ ملګرو. دلته به هغه درېیم نمبر کوم ټمپلیټ چې ما درکړی دی ملګرو هغه به راواخلئ. چې کله مو هغه راواخیسته او دا به لږ دغسې غټ کړئ ملګرو. چې کله مو غټ کړه ملګرو بیا به داسې راوړئ ملګرو دغه لاندې بیخ ته. چې کله مو بیخ ته راوړئ ملګرو د همغې طریقې په شان به د دې نه هم اواز او بیکګراوند کټ کړئ. چې کله مو کټ کړه ملګرو دغسې ګورئ ملګرو دغونه جوړ شو. اوس به راشئ ملګرو تاسو ته ما یو عکس هم درکړی ملګرو تاسو کولی شئ هغه هم هملته د ټلیګرام چینل نه راډاونلوډ کړئ. رابشئ همغه عکس به انتخاب کړئ. چې کله مو هغه عکس انتخاب کړه ملګرو هغه به لږ وړوکی کړئ او دغه کونج کې ملګرو په دغه ځای کې به یې ورته کېږدئ لکه څنګه چې ما دغه کېښوده. بیا به راشئ په دغه آپشن باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې آپشن باندې کلیک کړئ بیا به راشئ په دغه ویډیو اینډ باندې به کلیک کړئ. چې کله ویډیو اینډ باندې کلیک کړئ نو تر اخره به ورسېږي. بیا به راشئ په دغه ټیک مار باندې به کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار باندې کلیک کړئ ملګرو دلته به راشئ د سټیکر برخې ته. چې کله سټیکر برخې ته راغلی بیا به دا سټیکر باندې کلیک کړئ. چې کله په سټیکر باندې بیا کلیک ملګرو بیا به راشئ په دغه آپشن باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې آپشن باندې کلیک کړو دلته به راشئ ملګرو اول په دغه آپشن باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به یو عکس انتخاب کړئ. مثلا زه راځم دغه یو عکس ورته انتخابوم ملګرو. دلته مثلا زه راځم دغه عکس ورته انتخابوم. بیا به راشئ په دغه علامه باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې علامه باندې کلیک کړئ ملګرو دغه شان دغه به راشي دا به دغسې لږ غټ کړئ ملګرو. چې کله مو غټ کړه او دغه دلته به یې داسې کړئ ملګرو. بیا به راشئ په دغه ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ. چې ټیک مار علامه باندې کلیک کړه دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. دلته ګورئ ملګرو عکس دلته چې دی راغی دا به لږ داسې کوچنی کړئ. چې کله مو کوچنی کړه دغلته په دغه سایز ته به یې ګورئ همدغومره به یې کوچنی کړئ ملګرو. چې کله مو کوچنی کړه دا به راوړئ دغلته به یې داسې برابر کړئ. چې کله مو برابر کړه ملګرو اوس به راشئ په دغه ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ. چې کله ټیک مار علامه باندې کلیک کړه بیا به راشئ په دغه حجم آپشن باندې به کلیک کړئ او دلته به خپل یو داسې عکس راواخلئ چې د هغې بیکګراوند کټ یې هغه کس تاسو یې که د ملګري مو دی که د هر چا یې همدغه رقم ته به یو عکس راواخلئ ملګرو چې بیکګراوند یې کټ وي. مثلا زه راځم دغه عکس راخلم ملګرو دا به لږ دغسې کوئ او دلته به یې ورته کېږدئ. یا هم ملګرو هر رقم عکس تاسو کولی شئ چې ورته ولګوئ. مثلا زه راځم دغه ورته لګوم ملګرو دا ګورئ ملګرو هر رقم عکس تاسو لګولی شئ. چې کله مو لګوئ بیا به راشئ په دغه ټیک مار باندې کلیک کړئ. دلته به په دغه باندې کلیک کړئ او دا په دې باندې به کلیک کړئ او دلته په دا ویډیو اینډ باندې کلیک کړئ او دا به تر اخره پسې ورسېږي ملګرو.
همدارنګه دا بل به هم همدغسې کوئ او تر اخره به ورسېږي ملګرو. دلته ملګرو دغه ویډیو چې دا 20 ثانیې شوه چې 20 ثانیې شوه همدارنګه ملګرو څنګه کولی شو دا دې نه غټه ویډیو جوړه کړو هغه هم تاسو زما په ټلیګرام چینل کې کتلی شئ کولی شئ هلته وګورئ چې څنګه کولی شو چې د ټمپلیټ غټه ویډیو جوړه کړو. همدغه رقم ته به اول دومره ټمپلیټ جوړ کړئ بیا نور ټوله طریقه په هغه ویډیو کې تاسو ته ښودل شوې ده. او همدارنګه ملګرو کولی شئ څنګه کولی شو چې ټمپلیټ په خپله جوړ کړو د دغه ویډیوګانو لینکونه به هم ما تاسو ته په ډسکرپشن کې اچولی دي کولی شئ له هغه ځینې تاسو خپله دغه ویډیوګانې وګورئ. او همدارنګه څنګه کولی شو چې د ټیک ټاک لپاره یا هم د یوټیوب لپاره د یوې ویډیو سایز کم کړو هغه هم د دغې ویډیوګانو لینکونه به ټول ما تاسو ته په ډسکرپشن کې اچولي. نو را به شي ملګرو بیا به د ایکسپورټ باندې کلیک بیا به د ایکسپورټ باندې کلیک نو ستاسو ویډیو به اتوماتیک روانه شي ملګرو. ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مې ویډیو خوښه شوي نو ویډیو درسره لایک کړئ او همدارنګه د بیل آیکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نو په الله سپارم د الله په امان.